السلام علیکم، زه یم اکرام او تاسو ګورئ ټیک ریکارډینګ. نن زموږ د اډاپ فوټوشاپ د کورس چې دی نو د هغې دویم کلاس دی او په تېر شوي کلاس کې چې دی هغه مونږ کتلي وو چې یاره اډاپ فوټوشاپ څه څیز دی، اډاپ فوټوشاپ کې څه کارونه کیدی شي، د اډاپ فوټوشاپ د انټرفیس باره کې مونږ کتلي وو. نو نننی ویډیو چې دا هغه زمونږ د اډاپ فوټوشاپ دویم کلاس دی او په نننی ویډیو کې مونږ ګورو اډاپ فوټوشاپ کې مونږ یو نوی ډاکومنټ څنګه کولاولی شو او سایز هغې له څنګه ورکولی شو. هغه مونږ د هغې چې کوم آپشنز دي هغه به مونږ په نننی ویډیو کې ګورو. او فرض که زمونږ سره یو فایل چې دی نو هغه زمونږ سره پروت دی، تیار تصویر پروت دی، هغه مونږ فوټوشاپ ته څنګه راوړی شو، په هغې کې مونږ څنګه کار کولی شو. د هغې نه علاوه نن به مونږ د موف ټول په باره کې خبرې کوو او زمونږ سره د سلیکشن چې دی یو ټول دی، ریکټینګل مارکي ټول دی او الیپټیکل مارکي ټول دی، هغې باندې مونږ خبرې کوو. نو راځئ چې وګورو. اډاپ فوټوشاپ چې کله تاسو کولاو کوئ نو په سی ورژن کې به ستاسو سره یو داسې انټرفیس راځي چې د دې نه موږ یو نیو فایل به کولاوو چې دا کریټ نیو چې کوم لیکلی په دې باندې تاسو کلیک وکئ نو ستاسو سره به یو نوي وینډو کولاو شي چې هغه به څه دا قسمي چې په دې کې به تاسو دا آپشنز چې دي دا اوس مونږ وایو. نو که فرض که ستاسو سره زوړ ورژن وي نو په هغې کې به ستاسو سره دا ځای د دې ځای نه به تاسو څه وکئ چې فایل ته به راشئ او د هغې نه به تاسو څه وکئ نیو، په نیو باندې به کلیک کوئ یا به تاسو د کنټرول ان بټن وای. تاسو کنټرول ان بټن وایو بس تاسو سره یو نوی فایل چې دی هغه کولاو شي. که تاسو وګورئ دې ځای کې تاسو ته ښکاري دا زما زه چې کوم بټن پریس کوم که هغه زه د ماوس نه پریس کوم او که فرض که هغه زه د کیبورډ نه پریس کوم نو دلته کې به تاسو ته هغه ښکاري. دا اوس کنټرول بټن ما نیولی دی، تاسو ته دلته ښایي چې کنټرول، که زه کنټرول ان وام دی تاسو ته څه وایي کنټرول ان. نو که فرض که زه یو شارټکټ ویم او تاسو په هغې پوه نه شئ نو تاسو دې ځای ته ګورئ چې زه کوم شارټکټ یوز کوم نو تاسو د دې ځای نه کتلی شئ. صحیح ده. او که فرض که زه لیفټ کلیک کوم یا رایټ کلیک کوم نو هم تاسو ته د دې ځای نه پته لګي. صحیح ده. بل مونږ چې دی نو په دې نیو فوټوشاپ کې کوم چې زما سره دی سی 2020 په دې کې زمونږ یو نوی فایل کولاوو نو هغه مونږ د کوم ځای نه کوو چې کریټ نیو باندې مونږ کله کلیک کوو دلته کې زموږ سره دا یو وینډو به کولاو شي او که تاسو د فایل نه به نیو باندې کلیک کوئ هم بس تاسو سره داسې یو وینډو کولاویږي. په دې کې زموږ سره اولنی آپشن چې دی هغه دی نیم. نو په دې فایل له فرض که مونږ یو نیم ورکول غواړو، فرض که فار ایگزامپل زه وله کلاس نمبر 1 دې له ما یو نیم ورکو. صحیح ده. د هغې نه علاوه زموږ سره دی ډاکومنټ ټایپ. نو مختلف سایزز دي زموږ سره چې هغه استعمالیږي، لکه زموږ سره یو ایس پیپر دی، په دې کې زموږ سره لیټر سایز دی، لیګل دی. نو مختلف دغه شان زموږ سره په انټرنیشنل پیپرز کې زموږ سره مختلف پیپرز دي. چې تاسو کله یو پرنټ اخلئ د هغې چې تاسو سره کم یو سایز وي هغه سایز ته به تاسو وګورئ د هغې مطابق چې دی نو تاسو به دلته کې فایل کولاوئ. که فرض که تاسو به هغه سایز چې دی د هغې واخلئ یعنې وګورئ چې څومره انچز دی، څومره د هغې ویډ دی، څومره زموږ سره د هغې هایټ دی او څومره یې زموږ سره ویډ دی، د هغې مطابق چې دی تاسو به دلته کې فایل کولاوئ. ټیک ده. نو فرض که زموږ سره A4 سایز دی، د هغې زموږ سره په میلیمیټرز کې دا سایز راځي، ویډ یې دونه راځي او زموږ سره هایټ دونه راځي. نو فرض که دا زه انچز ته واړو من دلته کې ما ته ښایي چې یاره د دې ویډ چې دی هغه به زما سره 8.2680 او زموږ سره هایټ چې دی هغه به 11.693. صحیح ده. د هغې نه علاوه دا مونږ خپل هم ورکولی شو چې مونږ خپل یو سایز ورکړو. فرض که زموږ سره یو پیپر دی چې هغه زموږ سره د هغې هایټ چې دی هغه 7 انچ دی او د هغې ویډ چې دی هغه زموږ سره 5 انچ دی. هغې له مونږ څنګه سایز کولاوو د هغې دپاره چې دی نو مونږ یو نوی فایل کولاوو نو څه به کوو مونږ به داسې چل وکړو چې دلته کې مونږ راشو په دې ځای کې به مونږ ولیکو چې دا به اول انچز ته واړو نو زموږ سره د هغې ویډ چې دی هغه زموږ سره دی 5 انچ، دلته کې مونږ 5 ولیکو او زموږ سره د هغې هایټ دی 7 انچ، دلته کې مونږ 7 ولیکو. صحیح ده. د هغې نه علاوه زموږ سره ریزولوشن دی. نو ریزولوشن چې دی دا زموږ سره مختلف استعمالیږي. که فرض که تاسو د سکرین دپاره یا تاسو د ویب سایټ دپاره د ویډیوز دپاره چې دی هغه تاسو په سکرین باندې شو کول غواړئ د هغې دپاره به تاسو ریزولوشن اخلئ د 200 نه والا د 200 نه سوري د 72 چې دی زموږ سره چې دی هغه تاسو مینیمم ریزولوشن تی اخلئ هغه به تاسو 72 اخلئ. د سکرین دپاره یا د ویب سایټ دپاره چې تاسو یو تصویر رغوئ د هغې دپاره به تاسو ریزولوشن 72 PPI اخلئ. صحیح ده. د هغې نه علاوه چې دی زموږ سره که فرض که تاسو یو پراجیکټ کې کار کوئ، تاسو هغه د پرنټ دپاره چې دی هغه استعمالوئ، د پرنټ دپاره یو ډاکومنټ رغوئ نو د هغې دپاره به تاسو د 200 نه والا د 300 پورې
ریزولوشن چې دی هغه اخلي. صحیح ده. نو دلته کې به زه فرض کړه دا فایل چې کوم ما واغستو دا 5 انچ او 7 انچ دا زه استعمالوم د پرنټ لپاره، نو زه به دلته داسې وکړم چې زه به واخلم 300 ریزولوشن. صحیح ده. 300 ریزولوشن ما واغستو دا زه د پرنټ لپاره استعمالوم. د هغې نه علاوه دا نور آپشنز دي دا مونږ په روان ویډیوز کې چې دی نو مخکې چې کله مونږ ورو ایډوانس کلاسز ته لاړ شو دا مونږ په هغې کې وایو، دا به زموږ په کار راځي. د هغې نه علاوه زموږ سره دا خو تیار سایز و، اوس زموږ سره دا 5 انچ او 7 انچ والا فایل چې دی دا زموږ سره و نه، دا مونږ خپل جوړ کو. صحیح ده. نو دا مونږ سیو کولی هم شو. که فرض که دا سیټینګ زمونږ بیا په کار وي نو مونږ د دې ځینه سیو پریسیټس تاسو وګورئ. په سیو پریسیټس مونږ کله کلیک کړو نو دلته کې مونږ ته ښایي چې یاره ستاسو په څه نیم باندې سیو کول غواړئ. فرض که مونږ دې له نیم ورکو چې 5/7 دا دې له مونږ یو نیم ورکو. صحیح ده. دا مونږ اوکې کو. اوس دا فایل مونږ دلته کې اوکې وو او دا زمونږ سره کولاو شو. زمونږ سره د دې چې دی نو دا زمونږ سره د دې ویډ شو 5 انچ او دا زمونږ سره هایټ شو 7 انچ. ټیک ده. اوس که فرض که دا فایل ما کلوز کو، دا فایل زما بیا په کار وي، زه چې کریټ نیو باندې کلیک کما دلته کې ما ته ښایي په دې کې تاسو وګورئ یو زموږ سره 5/7 چې دی هغه یو سایز پروت دی. نو دې نه موږ څه وکړو دا چې موږ کله سلیکټ کړو زموږ سره دا یو سلیکټ دی د دې مختلف چې دی هغه سیټینګز دي. چې کله موږ دا سلیکټ کړو موږ چې کوم دلته سیټینګز کړي وو هغه سیټینګز به راشي او موږ به اوکې باندې کلیک کړو دا به زموږ سره یو نوی فایل چې دی هغه کولاو شي. ټیک ده. د هغې نه علاوه چې دی موږ به نن وایو موف ټول. د موف ټول په باره کې به خبرې کوو او زموږ سره موف ټول چې دی هغه دا دی د هغې زموږ سره شارټکټ چې دی نو هغه که تاسو په دې باندې ماوس ودروئ نو دی تاسو ته ښایي چې موف ټول کار څه کوي. موف ټول دا کار کوي چې په یو ډاکومنټ کې مونږه فرض کا یو آبجیکټ دی یا په تصویر کې څه ځای دی هغه مونږ موف کول غواړو په دې ډاکومنټ کې دننه، یا مونږ بل لیر ته اړول غواړو، یا مونږ چې دی نو هغه د دې فایل نه بل فایل ته وړل غواړو. د هغې دپاره چې دی دا موف ټول زموږ سره استعمالیږي. نو موف ټول چې دی د هغې شارټکټ زموږ سره تاسو چې په دې کله کلیک وکړئ نو تاسو ته د دې ځینه ښایي چې د هغې شارټکټ زموږ سره وي دی. نو تاسو چې کله په بل ټول باندې یئ او تاسو د وي بټن ووایئ دې ته وګورئ زموږ سره وي چې دی هغه ما کله پریس کړو نو زموږ سره موف ټول چې دی هغه به زموږ سره سلیکټ شي. د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی نو موف ټول اوس څنګه کار کوي هغه به ګورو په دې ویډیوز کې. موف ټول زموږ سره څه کار کوي نو هغه به اوس مونږ ګورو. فار ایگزامپل زموږ سره یو دا ټول دی ریکټینګولر مارکی ټول. زموږ سره دا ټول دی ریکټینګولر مارکی ټول. صحیح ده. دا چې کله ما سلیکټ کو دې ځینه ما کلیک وکړو او داسې مې ډریګ کو. ټیک ده. دا زما سره یو سلیکشن جوړ شو. اوس د دې سلیکشن زموږ سره دلته څه مطلب دی؟ د سلیکشن مطلب زموږ سره دلته دی چې کله دا زموږ سره یو ډاکومنټ دی. صحیح ده. ټوټل 5 انچ and 7 انچ یو ډاکومنټ دی. په هغې کې چې کله دا ځای تاسو ته ښکاري دا کم چې سلیکشن جوړ شوی دی دا زموږ سره په دې کې ایکټیو ایریا ده. ټیک ده. اوس چې موږ په دې فایل کې څه کار کوو نو به زموږ سره په دې ځای کې کېږي کوم ځای چې زموږ سره سلیکشن شوی دی. ټیک ده. لکه فار ایگزامپل زه یو برش راواخلم او زه په دې ځای کې برش فیل کوم نو زما سره برش کې هېڅ هم نه راځي. ځکه نه راځي چې زما سره ایکټیو ایریا دا ده. اوس چې کله زه دې ځای له راشم نو تاسو وګورئ زموږ سره برش په دې ځای کې اوس کار کوي. دا زموږ سره ایکټیو ایریا ده. په دې باندې مونږ یو سلیکشن کولی شو او فرض که په دې سلیکشن کې مونږ نور سلیکشن ایډ کول غواړو د هغې دپاره زموږ سره آپشن دی چې کله مونږ دا ټول سلیکټ کړو مارکی ټول نو دلته کې تاسو وګورئ زموږ سره ایډ ټو سلیکشن. فرض کا زم چې دا سلیکشن ما کړو زما په دې پسې لږ سلیکشن نور پکار دی. د هغې دپاره چې دی نو مونږ د دې ځای نه دا ټول هم سلیکټ کولی شو چې مونږ دا سلیکټ کړو. نو تاسو وګورئ د ماوس د کرسر سره د پلس نشان راغی. اوس چې زه کله په دې پسې داسې نور سلیکشن وکړم نو تاسو وګورئ دا ځای زما سره د دې سره سلیکټ شو. اوس په دې کې هم زه دا کلر ورکولی شم. صحیح ده. دا ګورئ زه نور ځای پسې سلیکټ کوم یا زموږ سره داسې نور سلیکټ کوم اندازه سلیکټ کولی شم. او که فرض که زه دې نه څه ځای ماینس کول غواړم لکه دا ځای زما نه اضافي سلیکټ شو نو زه د دې ځای نه دا دریم نمبر کوم ټول چې دی سبټرکټ فرام سلیکشن په دې باندې کلیک کوم. اوس تاسو وګورئ زما د کرسر سره څه راغی د ماینس نشان راغی. نو دې ځای نه ما څه وکړو دا ځای مې ته ماینس کو. ټیک ده. که فرض که تاسو دا د دې ځای نه نه کول غواړئ زموږ سره دا یو کم سلیکشن والا ټول چې دی دا سلیکټ وي او د دې ځای نه مونږ تاسو څه وکئ چې دا شفټ بټن تاسو کله ونیسئ نو تاسو سره په دې کې تاسو ایریا پلس کولی شئ. زموږ سره سلیکشن چې دی هغه به پلس کېږي چې کله تاسو دې سره د شفټ بټن نیولی. ټیک ده. د شفټ بټن ونیسئ او داسې کلیک او ډریګ کوئ. او که فرض که تاسو څه ځای ماینس کول غواړئ نو تاسو چې د الټ بټن ونیسئ او د دې ځای نه تاسو ماینس کوئ نو دا ایریا تاسو ماینس کولی شئ د سلیکشن نه. ټیک ده.
اوس په دې کې زه فل ورکول غواړم نو زموږ سره دلته کې دوه کلرز یو ته فورګراوند کلر ویلی شي یو ته بیکګراوند کلر ویلی شي. نو د فورګراوند کلر دپاره چې کله مونږ یو سلیکشن وکړو یا څه آبجیکټ جوړ کړو نو هغې کې مونږ کله فورګراوند کلر ورکو نو د هغې دپاره مونږ شارټکټ استعمالو د الټ بټن او د بیک سپیس یا د ډیلیټ بټن. فرض کا زه بیک سپیس بټن ووهم نو اوس چې کوم سلیکشن ما کړی نو تاسو وګورئ په هغې کې الټ او د بیک سپیس چې ما ووه نو په هغې کې فورګراوند کلر راغی. اوس فرض کا د ایکس سره زمونږ دا هغه چینج کېږي فورګراوند او بیکګراوند که زه د ایکس بټن ووهم نو فورګراوند چې دی به لاندې لاړ شي او بیکګراوند والا کلر چې دی مخکې ته راشي. لکه دا بیکګراوند کلر زه چینج کما د دې ځینه زه سواچز ته رالم او په سواچز کې چې دی ما ریډ کلر دی له ورکړو تاسو وګورئ زموږ سره اوس فورګراوند کلر څه دی ریډ کلر دی. نو اوس زه څه کوم دې له زه دا ریډ کلر ورکوم نو زه به د الټ بټن او د بیک سپیس بټن ووهم نو دلته کې به زموږ سره دا کلر راشي. که فرض که زه دا بیکګراوند والا کلر دی له ورکوم نو زه به څه وکړم د کنټرول بټن او د بیک سپیس بټن یا د ډیلیټ بټن چې کله زه ووهم نو دا به زموږ سره څنګه راشي دا به زموږ سره په دې کې بیکګراوند کلر راشي. دا زموږ سره مارکي ټول او د هغې نه علاوه موف ټول دی زموږ سره. نو تاسو چې دی نو په دې کې به احتیاط کوئ چې کله مونږ په فوټوشاپ کې څه کار کوو نو په فوټوشاپ کې چې مونږ کله کار کوو نو ټول کار چې دی هغه ډیپینډ دی په لیرز باندې. تاسو به هر څیز له نوی لیر چې دی هغه اخلئ. دا زموږ سره د ویکټر بیس سافټویر په شان نه وي دا زموږ سره راسټر بیس سافټویر دی. په دې کې به هر څیز له مونږ جدا لیر اخلو. په جدا لیر کې چې کله زموږ سره راغی نو هغه مونږ څه کولی شو چې هغه مونږ بیا موف کو را موف کو یا هغه بل ځای ته کاپي کو نو چې زموږ سره هغه کېږي. څنګه فرض که دا زموږ سره ما یو سلیکشن جوړ کو یو آبجیکټ مې جوړ کو کنټرول ډي بټن ما وو او د دې سلیکشن چې دی هغه ما ختم کو. و زه دا موف کول غواړم په دې ډاکومنټ کې هغه سر ته لګول غواړم یا دې سر ته لګول غواړم دا به زه څنګه کوم. موف ټول مې راوغسته چې کله زه موف کوم نه موف کېږي ځکه چې زموږ سره ایرر ښایي. څه ایرر ښایي چې دا زموږ سره په دې بیکګراوند دا چې کله تاسو یو ډاکومنټ کولاو کوئ نو ستاسو سره بای ډیفالټ په بیکګراوند لیر کی صحیح ده. نو بیکګراوند لیر چې دا زموږ سره لا کی دا چې دی نو مونږ موف کولی را موف کولی نه شو. د دې نه علاوه چې کله مونږ سره غو نو هغه مونږ ځان له موف کو را موف کو. اوس فرض که دا سلیکشن دا چې کم کار مونږ وکړو دا زه ختم کما د کوم ځای نه د فایل نه او دلته کې زه رالمه فایل هیسټري ته او هیسټري چې دا ما په دې ځای باندې کلیک وکړو دې ځای نه هم زه ختمولی شم یا د کنټرول زیډ بټن زه پریس کړم د هغې سره هم دا ختمېدی شي. ټیک ده. اوس ما څه وکړو دلته کې ما یو نیو لیر واغستو صحیح ده. دا زموږ سره بیکګراوند لیر دی او د دې ځای نه ما دې پلس باندې کلیک وکړو یا داسې ستاسو سره به بل آیکاني که فرض کړئ ستاسو سره زوړ ورژن وي په هغې کې به ستاسو سره بل شان آیکاني نو کریټ ا نیو لیر به هغې ته هم لیکلی. تاسو چې کله به دې کلیک وکړئ ستاسو سره یو نیو لیر چې دی هغه کولاو شي. ټیک ده. نو دې ته اوس زموږ سره چې دی نو هغه لاک نشته دی. اوس زه په دې ځای کې فرض کا دا ریکټینګولر مارکي ټول چې دی دا ما راواغستو او په دې ځای کې ما یو سلیکشن جوړ کو او په دې کې ما فورګراوند والا کلر ورکو الټ او بیک سپیس بټن مې وو او دا فورګراوند کلر چې دا ما په دې کې ورکو. اوس زه دا موف کول غواړم کنټرول ډي مې وو او ډي سلیکټ د دې دا کم سلیکشن چې دی هغه مې ختم کو. اوس زه راغلم وي بټن مې وو زما سره سلیکشن ټول چې دی هغه موف ټول موف ټول چې دی زما سره سلیکټ شو. اوس زه دا موف کوم نو دا به زما سره موف کېږي ځکه به موف کېږي چې دا زما سره په بل لیر باندې رخ شوی دی. ټیک ده. اوس زه دې سره یو بل سلیکشن واخلم د دې ځای نه بل سلیکشن صحیح ده خو دا ما په دې لیر واغستو. اوس کنټرول او بیک سپیس بټن ما وو او په دې کې ما دا بیکګراوند والا کلر ورکو کنټرول ډي یا تاسو د دې ځای نه سلیکټ ډي سلیکټ تاسو په دې کلیک وکړئ دا به ډي سلیکټ شي. اوس موف ټول ما راوغستو. اوس چې کله زه دا لاندینی موف کوم نو څه کېږي زما سره هغه برنی موف کېږي. ولې ځکه چې دا ما په یو لیر باندې جوړ کړو. که فرض که دې بلیک والا سلیکشن له ما څه کړی وی بل لیر اغستی وی نو دا به زموږ سره جدا موف کېدو او دا به زموږ سره جدا موف کېدو. فار ایگزامپل کنټرول زیډ بټن ما وو د دې ځای نه دا سلیکشن ما ختم کو. د دې ځای نه ما یو بل لیر واغستو او ما څه وکړو دې ځای نه مې یو بل سلیکشن جوړ کو او هغې له مې بیکګراوند کلر ورکو کنټرول ډي ډي سلیکټ مې کو. وی بټن مې وو زما سره چې دی موف ټول به سلیکټ شي. اوس زه کم یو موف کول غواړم زه دا بلیک والا موف کول غواړم. تاسو ګورئ بلیک والا موف کېږي. که فرض که تاسو د دې ځای نه ریډ والا موف کول غواړئ ریډ والا موف کولی شئ ځکه چې دا زموږ سره په جدا جدا لیرز کې دلته کې رخ شوي دي. بل یو خبره که فرض کې ستاسو سره دا آټو سلیکټ چې کوم لیکلی چې کله تاسو موف ټول سلیکټ کوئ په دې ځای کې لیکلی آټو سلیکټ دا ستاسو سره آف وي او ستاسو سره اوس دلته کې سلیکټ ریډ والا لیر دی صحیح د لیر 1 دی ریډ آبجیکټ چې کوم په هغې کې رخ کړی دی او تاسو دا یو موف کول غواړئ دا بلیک والا نو دا نه موف کېږي. زه کلیک په بلیک والا کوم او موف کېږي ریډ والا
ځکه چې د موږ سره لیر چې دی هغه سلیکټ ریډ والا دی. صحیح ده چې کله بلیک والا سلیکټ کوم نو اوس به زما سره څه کېږي بلیک والا چې دی به زما سره موو کېږي او که فرض که زه اوس ریډ والا دی ځینې موو کوم نه موو کېږي ځکه چې زما سره لیر سلیکټ بلیک والا دی. صحیح ده او کله چې تاسو سره آټو سلیکټ آن نو تاسو چې په کوم آبجیکټ کلیک کوئ د هغه لیر په خپله سلیکټ کېږي. دې تاسو ګورئ زما سره بلیک سلیکټ شو که زه پر ریډ والا کلیک وکړم ریډ والا لیر سلیکټ شو. ټیک ده نو دا زموږ سره موف ټول چې موف ټول سره موږ څه کولی شو زموږ یو آبجیکټ چې دی هغه موږ موف کولی شو او د هغې نه علاوه چې دی موږ په موف ټول باندې بل یو کار کولی شو. هغه څنګه هغه موږ فرض که د دې سایز چې دی نو هغه موږ چینج کول غواړو د دې ځینه دا شو ټرانسفارم کنټرول چې دی دا تاسو ووایئ یا د کنټرول ټي بټن تاسو ووایئ نو بس تاسو سره دا کنټرول چې دی هغه آن شي یا تاسو دې ځینه دا بټن کلیک کوئ دا ټیک نشان ووایئ ستاسو سره کنټرول چې دی هغه آن شول او موږ چې دی اوس د دې ځینه څه کولی شو دا ریسایز کولی شو. ټیک ده په زړو ورجنو کې چې دی موږ به شفټ ونیو دا به زموږ سره بالکل یعنی سایز به دې غټېدو شیپ په هغه او په دې نوي ورجن 2020 کې چې دی موږ به دې سره شفټ چې کله نه نسو دا به زموږ سره بالکل صحیح غټېږي یعنی شیپ په هغه او سایز به غټېږي. او که فرض که زه سره شفټ بټن ونیسم دا به زما سره فری هینډ شي چې زه څنګه غټول غواړم نو دا زه هغه شان غټولی شم. نو د موف ټول زموږ سره یو دا کار هم دی چې د دې نه موږ ریسایز کولی شو یو آبجیکټ یا یو تصویر هغه موږ ریسایز کولی شو. بل زموږ سره فار ایگزامپل زموږ سره چې دی هغه دا زه تاسو ته په یو تصویر کې شو کول غواړم چې دا زموږ څنګه په کار راځي. فار ایگزامپل زما سره دا دوه تصویران دي دا ما کولاو کړو زما سره دا یو ټول یو تصویر دی سوري دا زما سره یو تصویر دی او زه په دې کې دا فیسبوک والا کوم آیکان چې دی دا زه دې ځینه موف کول غواړم دا زما بل ځای کې په کار دی. نو زه به څه وکړم د دې ځینه به زه سلیکشن جوړ کړم. وس فار ایگزامپل زما سره دا سلیکشن زما نه داسې غټ جوړ شوی وس زه دې ځینه دا ایریا ماینس کول غواړم صرف دا فیسبوک والا سلیکټ کول غواړم. زه به څه وکړم زه به د الټ بټن ونیسم زما سره ماینس والا نشان د کرسر سره راشي زه به داسې سلیکشن جوړ کړم او تاسو ګورئ د دې ځای پورې زما سره به څه وشي د دې ځای پورې سلیکشن ختم شي. زه دا ختمول غواړم دا ګورئ زما سره د دې ځای نه ما دا سلیکشن ختم کو نو زما سره صرف فیسبوک والا چې دی هغه آیکان سلیکټ شو نو زه دا موف کول غواړم دې ځای نه زه موف ټول راوالم او دا چې دی د دې ځای نه موف کولی شم بل ځای ته وړی شم په بل ځای کې زما په کار یې هلته کې زه لګولی شم. کنټرول ډي بټن ما ووایو فرض که زما سره الیپټیکل مارکي ټول چې دی دا هم دغه شان کار کوي کوم چې زموږ سره ریکټینګولر مارکي ټول کوي. نو الیپټیکل ما سلیکټ کو زما سره فرض که داسې یو ګول شیپ کې چې دی یو سرکل شیپ کې چې دی نو هغه زما سره یو آیکان دی زه هغه سلیکټ کول غواړم نو هغه به زه د الیپټیکل مارکي ټول په مدد سره چې دی هغه سلیکټ کوم. د دې نه تاسو ګورئ زه دا فرض که دا ټویټر والا چې دی دا کم آیکان دی دا زه سلیکټ کول غواړم نو زه به د دې نه څه وکړم دا داسې سلیکټ کړم. فرض که زما سره دا ایریا اضافي سلیکټ شو نو زه څه کولی شم چې زه به د الټ بټن ونیسم او دا ځای چې دی دا به زه ډي سلیکټ کړم. تاسو ګورئ دا زه دې ځای نه ډي سلیکټ کولی شم. صحیح ده کوم ځای چې ستاسو سره اضافي سلیکټ شي نو هغه تاسو د دې ځای نه چې دی هغه ډي سلیکټ کولی شئ. تاسو ګورئ دا سلیکشن چې دی کله ما د الټ بټن نیولی او زه دې ځای نه سلیکشن کموم نو دا سلیکشن تی زه کمولی شم. ټیک ده که فرض که ستاسو نه دې سیوا کم شي داسې نو تاسو څه کولی شئ چې تاسو د شفټ بټن ونیسئ نو دې سره تاسو نور ایریا اوس څه کولی شئ پلس کولی شئ. دا کم ایریا چې ستاسو سره سلیکټ نه ده نو دا تاسو دې ځای نه د دې سلیکشن رغولی شئ. ټیک ده او چې کله ستاسو سره دا سلیکشن جوړ شو نو تاسو چې موف ټول راوالی اوس تاسو دا موف کولی شئ بل ځای ته وړی شئ. صحیح ده که فرض که تاسو ته ایرر درکوي نو تاسو به څه وکئ چې دې لیر باندې به ډبل کلیک وکئ او تاسو به دې ځای نه دا اوکې ووایئ دا به یو نیو لیر ته کنورټ شي د بیکګراونډ نه نو تاسو اوس دا موف کولی شئ دا بل لیر ته وړی شئ بل پکچر ته وړی شئ. فرض که دا زه راوړم او دلته کې زما په کار دی په دې ځای کې دا زه دلته کې راوړلی شم. صحیح ده دا زما سره موف ټولو او یو زموږ سره و ریکټینګولر مارکي ټول او بل زموږ سره و الیپټیکل مارکي ټول. نو دا مونږ په نننۍ ویډیو کې وکتل او نننۍ ویډیو زمونږ چې دی هغه د دې ټولز په حوالې سره وه او لیر تاسو وکتل چې کله مونږ یو څیز رغو هغې دپاره مونږ یو جدا لیر اخلو نو زمونږ سره چې دی هغه بیا مونږ ته مسله نه رغی هغه به مونږ موف کولی شو هغه به مونږ کاپي کولی شو بل ځای ته به وړی شو او یعنی موف کولی را موف کولی به شو مونږ ته به څه مسله نه رغېږي. نننۍ ویډیو د دې ځای پورې وه او امید لرم چې تاسو په دې پوه شئ په دې پریکټس وکئ او د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازه راکئ. د الله په امان.